زه د سایل صاحب په دې شعر باندې بلنه ورکوم نعمان خان ته چې زه چې سندرې د یو بل د محبت ووایو دلته خو هسې هم زموږ لمنې سپینې نه شوې. السلام علیکم ګرانو کتونکو. د مشاعرې دویم نشست شروع شو نو نیازبین یوسفزی صاحب او خادم شاه خادم صاحب خو د کیمرې په شا باندې دي، خو محمد شهباز ته بلنه ورکوم چې هغه خپل غزل په ترنم کې وړاندې کړي. شهباز صاحب تحت اللفظ به وي تحت اللفظ به وي او کومه ترنم وکړه دا به داسې ویم جی ها غزل دی چې ارشاد چینی مشپه کې پاسي عبادتو کې سړی چینی مشپه کې پاسي عبادتو کې سړی په کار دی چې هم داسې محبتو کې سړی مننه. او چې اوس هم حیا د ژوندون برخه ګرځولې په داسې پښتنو د امامتو کې سړی مننه. چې اوس هم حیا د ژوندون برخه ګرځولې په داسې پښتنو د امامتو کې سړی باطل که په لښکرو وي خو لار یې نیوی نشي چې کله اراده د شهادتو کې سړی مننه. بیا ووایه دا شعر. باطل که په لښکرو وي خو لار یې نیوی نشي چې کله اراده د شهادتو کې سړی او په کومو کې چې یو وجود اندام ښکاریږي له داسې نظریو د بغاوتو کې سړی مننه. او ذهنونه چې د چا د تدبیرونو غلامان شي ذهنونه چې د چا د تدبیرونو غلامان شي پکار چې له هغې ځایه هجرتو کې سړی ذهنونه چې د چا د تدبیرونو غلامان شي پکار دی له هغې ځایه هجرتو کې سړی او شهبازه دې بې حسه خودغرضه دنیاګۍ کې حیران یم د چا سره الفتو کې سړی. د شهباز د غزل نه پس زه د سایل صاحب په دې شعر باندې بلنه ورکوم نعمان خان ته چې زه چې سندرې د یو بل د محبت ووایو دلته خو هسې هم زموږ لمنې سپینې نه شوې. نعمان خان یو غزل راته ووایه. صحیح دی سرجي غزل دی د لنډ بهر چې ترنم کې به وې ترنم خو نشم کولی سرجي زه ارشاد تحت اللفظ ووایه. صحیح دی جي. مونږه پرې لانجې وکړې تاسو پرې مزې وکړې غم دې پې غلط نه که هسې دې نشې وکړې ته خو یې ونه لیدې ستا کلي کې شپې وکړې څه جنتي غږ لري ما ته یې ټپې وکړې تنګ د بې وسۍ نه و ځکه یې ګیلې وکړې مونږ د ژوند په هره لار تشې تماشې وکړې دې ښکلي ته هر سړي رنګ رنګ اشارې وکړې ستا نومان د خوب په ځای تا ته شوګیرې وکړې. ډېره مننه سر. نعمان خان ډېر مزیدار